شم اوس به راسو وبغږیږي په هب باندې چې هب څه دی. اول دا چې هب که داسې یو موډرن سټایل راواخلو، شکل ډیزاین راواخلو چې څنګه ښکاري، دغه به یو هب وي که نه. د هغه نه پرته مطلب د هر چا په کورو کې که وګورې اکثره موږ هبونه لرو، هب لرو کور کې چې هغه له طریقه موږ کولی سو یعنې خپل وای فای هم پکې کنیکټ کړی، انټرنټ هم کنیکټ کړی که نه، ټول یا وړوکی نیټورک هم کور کې جوړ کړی. اکثره موږ هب نه کورو کې کار اخلو ځکه د قیمت دغه شیانو لپاره یې. بله مهمه خبره دا ده چې په هب کې باید پوه شو هب ته څه وایي، ډم ډیوایس ورته وایي. زه به یې دا ولیکم، ډم ډیوایس ورته وایي. هغه دې لپاره ته وایي، دا ډېر زیات مهم دی، دغه ته باید پام وکړئ. فرض وکړئ دغه کمپیوټر ده یا دغه کمپیوټر ده غواړي چې دا ټول دغه هب سره تړلي دي، دا هم هب ورته تړلی، دا هم هب ورته تړلی ده، خو دا غواړي چې یو پیغام ولېږي دغه کمپیوټر ته. هب چې دی هغه آی پی ادرس، آی پی ادرس د هر کمپیوټر آی پی ادرس چې دی د هغه ځانګړتیاوې ورښیي چې د هغه لپاره ځانګړی جوړ شوی وي. هب چې دی هغه نه پېژني. زه غواړم چې مسج ولېږم دغه ته، نو دا مسج راځي دغه ته هم ورځي، دغه ته هم ورځي، که په د نیټورک کې هر څومره کمپیوټر نه وي هغه ټولو ته د یما مسج ورځي، ځکه هغه هب شی نشي کولی، یعنې آی پی ادرس نشي پېژندلی. او ډېر وارې هب چې خلک اکثر استعمالوي د قیمت له وجې نه یې استعمال که نه، چې قیمت یې ارزانه دی نسبت له نورو نه، او بل د ضرورت لپاره مې که نه. او اکثره په دې باندې باید پوه شي چې هب چې دی په کوم کې استعمالېږي، لان یا لوکل ایریا نیټورک کې که نه، چې وویلو لوکل ایریا نیټورک کې په دې باندې مو وغږېدو، په تفصیل سره پرې باندې وغږېدو لوکل ایریا نیټورک باندې نیټورک کې، چې اکثره دا وړو دفترونو لپاره که نه، واړه دفترونه دي، کورونه که نه، کورونه دغه ټول کې اکثره هب استعمالېږي. هغه دې لپاره چې هم ارزانه تمامېږي او هم هغه کار چې موږ غواړو کار ورکوي. او بل لوی ترین مشکل دا دی چې مطلب یعنې که وغواړې یو لوی دفتر کې دا کار څوک وکړي، هغه د امنیتي مشکل پکې پیدا کېږي، ځکه ته نه غواړې چې تا فایل بل کمپیوټر ته ورسي، خو لیکن هغه ورځي په هب کې، هغه نشي کنټرولولی. صحیح ده.